کندهار کې د توتانو د پخېدو سره سم سلګونه کسانو د توتانو پیر او پلور ته مخه کړې. د توتانو پلورونکي وایي د توتانو بازار ښه دی، د دوی لپاره ښه عایداتي سرچینه ده او تر ډېره اقتصادي ستونزې پرې حل شوې. د کندهار توت ښه رنګ او ښه خوند لري او تر ډېره بیا د ارغنداب ولسوالۍ توت د ځانګړي خوند لرونکي دي. ارغنداب او د هغه ګاونډیو ولسوالیو ته د توتو پخېدو سره سم زرګونه میلهوال ځي او هلته د توتو میله کوي. په ورته وخت کې بیا سلګونه کسان د توتو په پیر او پلور بوخت کیږي. سږ هم د توتو پیر او پلور د تل په څېر ښه دی. سلګونه کسانو د توتانو پیر او پلور ته مخه کړې. ډېری کسان یې په باغونو کې راټولوي او ډېری کسان یې بیا د هغوی څخه پیري او په بازار کې یې پلوري. په 500 ورکو 40 داسې ورکو ورور هغه چې مجموعه وه 500 400 در 300 پورې. دا موږ کوټګۍ رانیسو. کوټګۍ داسې هغه دغه کوټګیان نه دي، دغه ډبې یا د 6 لیټر 10 لیټر ډبې یا د 3 لیټر ډبې پرې کړي یا نیمه کړي. دغه ځینې رانیسو په 80 په 80 بیا در 100 پورې. دغه د ارغنداب خلک یې راوړي بالا دلته د رانیسمه بالا یو مزدوري پر چې یو روزانه پر پیدا کېږي بالا په دغه خدای. د کندهار ښار احمدشاهي جاده د توتو د پلور مرکز دی. دلته ډېری کسان د جادې پر غاړه توت پلوري. دوی وایي بازار یې ښه دی او همدا د دوی لپاره غوره عایداتي سرچینه ده. د توتانو پلورونکي وایي دغه بازار تر 25 الی 30 ورځو دوام کوي او ډېری ناوسه کسان دلته د توتو د پلور له لارې پیسې لاسته راوړي. ګرده مجبوره دي ورور چې مجبوره نه شي پر دې جاده د اسرار لمر تیز څوک نه کښېني سر دې خلاص. اوس ګرده وروره مجبوره دي، عیال په پسې دي، کور په پسې دي، اسرای د کرایې وروره شل شپې بعد موږ ته ځان خلاص دي، هر سړی خپل پر لاره ځي وروره. ښه چې یو روزانه پر پیدا کېږي. په کندهار کې د توتو پلورونکي وایي که د دوی لپاره ځانګړی ځای جوړ سي او دوی هلته توتان وپلوري یو خو به یې پلې لارې نه وي بندې کړي او له بلې خوا به د دوی لپاره یو مشخص ادرس ټاکل سوی وي او وبه کولی سي په ډاډه زړه سره د توتو د پخېدو په وخت کې خپل روزګار وکړي.